د جنوبي ولایتونو د شکرپارې د حاصلاتو لپاره چین تر ټولو لوی مارکیټ دی، خو ترڅنګ یې هند، پاکستان او ځینو نورو هیوادونو ته هم صادرات ترسره کیږي. د روزګان او زابل ولایتونه د شکرپارې زیات تولید لري چې د کندهار له مارکیټونو څخه بیا نړیوالو مارکیټونو ته صادریږي. دلته خو نور بیا چین ته ځي، دغه ته ځي، پاکستان ته ځي، مزارې ته ځي، کابل ته، داسې ځایو ته ځي اکثره ځایونه. سږکال د کندهار په مارکیټ کې 1 کیلو باکیفیته شکرپاره په 900 افغانۍ باندې پلورل کیږي. باغ لرونکي غوښتنه لري چې حکومت د وچې میوې د بازار موندنې او صادراتو په برخه کې پاملرنه ډیره کړي. دغه تجارتي شی دی، هندوستان ته هم ځي، پاکستان ته هم ځي، چین ته هم ځي، دنیا ته ډوبوي بلو ځایو ته ځي. نرخو کې فرق دی، دا په 1100 خرڅ شوې ده، پېښور والا رانیولې ده، بله بیا هندوستان والا رانیسي 2500 قیمت لري، 2000 2200، بل بیا چالوګانې دي په خپله په افغانستان کې مزارې ته ځي، نیمروز ته ځي په 4,500 دا نرخونه یې دي. تجاران راځي و کوټو کې مې ایښې دي، خو ډېرې ارزانه دي شکرپارې مې. چارواکي وایي چې تیر کال 25,000 ټنه شکرپاره د چین، هند، ویتنام او ځینو نورو هیوادونو تر مارکیټونو پورې رسول شوې، خو سږکال دغه کچه 12,000 ټنه ته راکښته شوې ده. د پیکینګ او بسته‌بندۍ په برخه کې لا هم باغ لرونکي او په محلي کچه پانګوال د نړیوال مارکیټ غوښتنې نشي پوره کولی. په کندهار کې د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجي عبدالاحد وایي چې د نشي توکو زیاتره پخوانیو کروندګرو اوس پر خپلو مځکو د شکرپارو باغونه جوړ کړي. د زیاتوي چې که حکومت د نړیوالو مارکیټونو د غوښتنو او معیارونو په برخه کې د شکرپارې باغ لرونکو ته پوهاوی ورنه کړي، نو دوی به زیات اقتصادي ګټه هم نه کړي ترلاسه. حکومت راته متوجه نه دی، زموږ اموالو ته، زموږ زمیندار ته عامه پوهاوی نه ورکوي. هغه دلته دا یو قسم سلپر په وایي چې د چین بازار زموږ دپاره خراب شوی دی، هلته د هغه چین بندرو ته چې ولاړ شي برته هغه را واپس کړي. دا اوس هم زموږ د یو دوست احساني محمد تقریبا 15 کانټینره هلته ولاړ دي چې 2 واره یې ور واپس کړه، بیا ویتنام ته یوسي، د هغه ځای څخه بیا ورته راوي. نو دغه ځینې مشکلات داسې دي چې باید زموږ زمیندار ته عامه پوهاوی ورکول شي. د نشي توکو زیاتره پخواني کروندګر وایي چې د بدیلو کښتونو په هڅه کې دي، خو د حاصلاتو لپاره بازار او د بازار له غوښتنو سره سم د صادراتو په برابرولو کې له دایمي ستونزو سره مخ دي.